بل وینا دپاره ملک سلام هورمزی کاکړ د جوب ته بلنه ورکوم چې راشي او د جرګې د دویمې ورځې د لومبي سیشن ته خپله وینا وکړي. ملک سلام هورمزی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زه تر ټولو له مخه د ګران مصر محمود خان ته د دې خبرې مبارکي هم ورکوم او شاباشي هم ورکوم چې له سلو کلو څخه راوروسته د میرویس نیکه څخه له احمدشاه بابا څخه راوروسته د پښتنو یو دوست دستور د بیرته رازمندی کې او پر دې پښتانه یو ځای سره جمع کړو او د جرګې نوم یې باندې کېښود. له پرون راسي چې کوم تکرارونه کېږي که بیا سیاسیان خلق کوي که نور پوهان خلق کوي که د علاقې خلق کوي دغه ټوله پر دغه باندې متحد دي په ټول په یوه خوله په یوه ژبه باندې دغه خبره کړې ده چې له موږ سره د دې ملک کې بیا که موږ پښتانه په کراچۍ کې یو که په پنجاب کې یو که په دغه دوو صوبو کې یو موږ پښتانه په حق باندې نه رسېدلي یو. له موږ سره زیاتی روان دی. موږ پر هېچا هم چا نه وسمرلي. زموږ حقونه ضایع سوي دي. موږ بې قدرۍ سوي دي. پر دې باندې تر ننه پورې ګډ اتفاق دی. شاید چې سبا هم زما دغه خیال دی چې پر دغه خبره بې اتفاق یوه خبره پاته ده چې دا کومه دا شیان باندې موږ سره اتفاق یو د دې به اوس څه علاج وي. د دې دپاره به د دفاع څه علاج وي. څنګه به کوو. یوه خو دا خبره ده چې اعلان وسي مشر یې وکړي ملایان هم پکښې دي پر دا ګرد د دنیا پر فیسبوک به لاړ سي چې دوه رکعاته نفل د صلات تهجد وکاسته صلات حاجت چې موږ د خدای پاک په خپل حق ورسوي. که چیرې دا دعا زموږ سوه قبوله خو ډېره ښه ده. که نه سوه قبوله د دې دپاره بیا یو نور له موږ سره یو هېڅ یو تدبیر نشته. له موږ سره هېڅ یو پروګرام نشته. خوشحال بابا وایي خپل تدبیر له لاسه مه پرېږده خوشحاله. که کارونه حواله دي په تقدیر که څه هره فیصله و تقدیر ته محتاجه ده لیکن انسان به هغه خپل تدبیر کوي خپل کوشش به کوي. اوس دغه خبره باندې زه یو مثال پیښوم. مولانا روم صاحب په مسنې کې وایي 4 کسانو د مختلفو ژبو والا یو عرب وی یو فارسیبان وی یو ترکای وی یو د بلې ژبې والا. دا 4 کسان د مسافرۍ شکل یو ځای سره جمع سو. یو بل سړی ورغی ویل چې دا خو مسافران دي محتاجه دي 1 روپۍ یا 2 روپۍ ورکړي. ول په دغه به ځان دپاره یو څه شی واخیست. چونکې دوی د یو د بل ملک والا و یو د بل په ژبه به نه پوهېدی. هغه وویل چې عنب فارسیبان وویل چې انګور ترکي وویل چې اسرافیل یا پلان ها بل ژبې والا وویل چې پلاناش غواړي ګرد یو شی په خپله په ژبه سره پوهېږي نه. خو په مابین کې داسې سړی ورغی چې هغه په دا 4 ژبو پوهېدی. ول تاسې مه بله ګنده کړئ دا پیسې راکړئ زه به د هر سړي مراد پوره کړم. لاړی انګور یې وراوړ په مابین کې ورکوشته کېږي. ول تا هم دغه مقصد و ستا هم دغه مقصد و ستا هم دغه مقصد و ستا هم دا مقصد پوره سو. زه دا وایم چې زموږ پښتانه پر بله خوا نه دي تللي. په زرداري پسې نه دي تللي. په نواز شریف پسې نه دي تللي. په بل چا پسې نه تللي. په پښتانه پسې تللي دي. اوس په دا زموږ په دغه کې
تقریبا 4 کسان د پښتونوالي مخیان یو خان صاحب محمود خان دی، یو اسفندیار صاحب دی، یو شیرپاو صاحب دی، یو مولانا فضل الرحمن صاحب. دا 4 کسان. اوس که چیرې دغه 4 کسان د ګردو دغه یو غرض دی، لکه د هغو 4 کسان چې غرض وي انګور خالي په ژبه نه سره پیدا، که د دغو 4 کسانو غرض یو دی په ګرد چې د پښتانه حق به غواړو، پښتون څله بې قدره دی، پښتون څله بې عزته دی، پښتون څله په خپل وطن کې د بل محتاج دی. نو خو د دې دپاره په دا پښتانه کې داسې ډېر خلک شته چې د هغو د هره ژبه زده ده و دوی ته به وایي دا 4 کسان کوم غرض انګور دی، انګور معنا د پښتانه حق، خو بې اتفاقي نشته. که هر سړی خپل یو زردالو غواړاسته، یو هندوانه غواړاسته، یو انګور غواړاسته، چې تاسې پر دغه ځای نه سره راتلای پښتون پر یو خوا باندې هم نشته. نو زما و دغه مشرانو ته دغه عرض دی چې تاسې علاقه ستاسې په علاقه کې هر نمونه خلک شته، پوهان خلک شته، هوښیاران خلک شته، لیکوالان خلک شته، ډېره تجربې والا خلک شته. تاسې دغه دروغ غواړاسته چې تاسې 4 یو غرض یو مقصد سره یو زموږ د ګردو هغه مقصد، که پر 4 لارو باندې تیمور زله وشکاسته اوس بلکې په هغه 4 کې بیا وړې وړې هم جوړېږي. ارې پښتون ستی دی، تای د پښتانه نمایندګان یاسته، پښتون در پسې دی. ارې موږ ستاسې دغه که چیرې د دغه بل حل شته، بل تدبیر یې شته چې لا په سواد دی، لا په خواست دی، لا په دعا خو به وکړو، لیکن په دغه پسې همت هم پکار دی، غیرت هم پکار دی. پښتانه کوم نه له میرویس بابا سره بې غیرتي کړې ده، نه له احمدشاه بابا سره کړې ده، نه له بادشاه خان صاحب سره کړې ده، نه صمد خان صاحب سره کړې ده، نه له تای سره کوي. که تاسې اتحاد وکاسته، تاسې اتفاق وکاسته، پښتون له تای سره پر یو ولاړ، که چیرې په زرداري پسې تللی یو، که په بېنظیره پسې تللی یو، که په شهباز شریف پسې تللی یو، که په نواز شریف پسې تللی یو، موږ تاسې منتخب کړي یاست. موږ ډایرکټ پښتانه هغه نه دی منتخب کړی، ما ته منتخب کړی یې، تا چې بیا کوم څوک را منتخب کاوه. که چیرې زما حق تلفي سوی ده، زه ډایرکټ له هغه ګیله نه کوم، زه یې له تا کوم، ما ته نماینده کړی، ما ته ورلږلی. تر دغه بالا خبرې مې نه زده دي، نه موږ مقررین یو، خبرې خو دا درته وي. وسلام.